سلام ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس دی. لومړی خپل د پښتو کتابونه خلاص کړئ. ګرانو زده کوونکو پښتو کتابونه مو خلاص کړئ. زموږ درس دی 11 لوست. عنوان د درس مو دی جالوان. 4 برخه دی 15 مخ خلاص کړئ. ګرانو زده کوونکو د خپل د کتاب 15 مخ خلاص کړئ. جیم جالوان. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې درس دی. ګرانو زده کوونکو مخکې د دې نه چې د نن ورځې درس پیل کړو، مخکې د دې نه چې نوی درس پیل کړو، راځئ یو ځل په تیر درس باندې رڼا اچوم. ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې تاسو ته تیر درس نور هم واضح شي. ګرانو زده کوونکو زموږ تیر درس هم جیم جالوانو، خو په تیر درس کې ما تاسو ته د جیم د توري د غږ، شکل، اواز، بڼه او د جیم توری په کلمو کې استعمالول. ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته په تیر لوست کې د جیم د توري اواز وویل، همدارنګه د جیم د توري شکل او د جیم د توري اواز په مختلفو کلمو کې. ګرانو زده کوونکو وګورئ موږ د جیم توری څنګه لیکو. د جیم توری ګورئ زه تاسو په تختې باندې لیکم. د جیم توری دا د کوم توری دی؟ دا د جیم توری دی. ګرانو زده کوونکو وګورئ بیا هم درته لیکم د جیم توری. دا ګرانو زده کوونکو د جیم توری دی. ما پسې ووایئ جیم 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 جیم. آفرین. ګرانو زده کوونکو وګورئ د جیم توری موږ همدارنګه په مختلفو کلمو کې استعمال کړ، لکه د کلمې په منځ کې، د کلمې په پیل کې او د کلمې په پای کې. ګرانو زده کوونکو وګورئ د جیم په توري باندې یعنی کومې کلمې دي چې په هغې کې د جیم توری شامل دی. آیا تاسې ماته داسې کلمه ویلی شئ چې په هغه کې د جیم توری شامل وي؟ آفرین. کومه کلمه ده؟ نجار. کومه کلمه؟ وګورئ زه تاسو ته داسې کلمه لیکم چې په هغه کې د جیم توری شامل وي، لکه نجار. نجار 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 ترکان. ګورئ نجار. ګرانو زده کوونکو نجار له څو تورو څخه جوړ شوی ده؟ نجار یوه کلمه ده او دا له 4 تورو څخه جوړ شوی. کوم توري دي؟ د نون توری، د جیم توری، الف توری او د ری توری. وګورئ نون، جیم، الف او ری. دغه 4 توري چې موږ یو ځای کړو له ده نه چې جوړیږي؟ له ده نه نجار جوړیږي. په نجار کې د جیم توری شامل دی. ګرانو زده کوونکو وګورئ د جیم د توري شکل. دلته وګورئ د جیم توری یو ډول شکل لري او دلته د کلمې په منځ کې د جیم د توري شکل دا رقم وي. ګرانو زده کوونکو د جیم توری کله د جیم شکل لري کله چې د یوې کلمې په پای کې راسي. لکه زه تاسو ته یوه کلمه لیکم حج. دلته وګورئ د جیم توری راغی خو د جیم په شکل راغلی. دلته په نجار کې د جیم توری سته خو د جیم شکل اصلي شکل نه بلکې په مختلف شکل کې راغلی دی. شکل فرق کوي. ګورئ ګرانو زده کوونکو حج له څو تورو جوړ شوی؟ له 2 ه او جیم. دا دواړه توري سره یو ځای کې له ده نه چې جوړیږي؟ حج. حج حج ګرانو زده کوونکو په کال کې یو ځل کیږي. چا چې حج وکړ هغه ته موږ څه شی وایو؟ هغه ته حاجي وایو. حج ګرانو زده کوونکو
د الله تعالی د کور یعنی د بیت الله نه طواف کول دي. ګرانو زده کوونکو وګورئ له موږ سره نورې کلمې هم څه دي چې هغه د جیم په تورې پیلیږي یا په پای کې جیم تورې راځي یا په منځ کې. دا ګرانو زده کوونکو زموږ تیر درس و چې ما د جیم د تورې په اړه تاسو ته د جیم د تورې د شکل، بڼه، اواز او د هغه لیکل ول. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ زموږ نننی درس دی جیم جالوان. مخکې له دې نه چې درس پیل کړم ګرانو زده کوونکو زه له تاسې نه پوښتنې کوم تاسې کله جاله لیدلې ده؟ تاسې کله جاله لیدلې ده؟ له جالې څخه ګورئ ګرانو زده کوونکو وګورئ له جالې څخه څه کار اخیستل کیږي؟ دا دوه پوښتنې. ګرانو زده کوونکو وګورئ جیم جالوان دا جاله ده. سراج جالوان دی. د ښوونځي میدان جال لري. ګرانو زده کوونکو ګورئ دغه متن یو ځل بیا هم درته وایم ماته غوږ شئ. وګورئ جیم جالوان دا جاله ده. سراج جالوان دی. د ښوونځي میدان جاله لري. ګرانو زده کوونکو اوس زه همدغه متن یو ځل بیا هم درته وایم تاسې راپسې تکرار کړئ. آماده یئ؟ آفرین. وګورئ جیم جالوان دا جاله ده. سراج جالوان دی. سراج جالوان دی. د ښوونځي میدان جال لري. ګرانو زده کوونکو وګورئ په دغې لوست کې موږ سره د جیم څو کلمې دي. اوله کلمه وګورئ ګرانو زده کوونکو له موږ سره دلته جالوان دی. وګورئ په دغې لوست کې له موږ سره څو کلمې دي چې په هغې کې د جیم توری راغلی. اول وګورئ جاله. دوهمه کلمه ګرانو زده کوونکو سراج. درېیمه کلمه ګرانو زده کوونکو هغه څه شی دی؟ جال دی. څه شی؟ جال. وګورئ جاله له څو تورو څخه جوړ شوی ګرانو زده کوونکو؟ له 5 تورو څخه جوړ شوی. جاله له 5 تورو څخه جوړ شوی؟ آفرین. له 4 تورو څخه جوړ شوی. کوم توري دي؟ جیم ده، الف ده، لام ده او د ه توری ده. ګرانو زده کوونکو کله چې تاسې دغه 4 توري سره یوځای کوئ نو کومه کلمه ترې جوړیږي؟ جاله. جاله کې وګورئ د جیم توری دی. د جیم توری په پیل کې راغلی. دا د جیم توری دی. ګرانو زده کوونکو وګورئ بیا هم زه تاسو ته بله کلمه سراج. سراج هم له 4 تورو څخه جوړ شوی. وګورئ سین، الف او سین دی. ګرانو زده کوونکو له سین نه وروسته ری ده، بیا الف دی او بیا جیم دی. دغه 4 توري دا چې کله تاسو یو ځای کې لیدنه چې جوړیږي؟ سراج جوړیږي. سراج یو نوم دی. سراج زما ملګری دی. تاسې د سراج په نوم ملګری لرئ؟ زه هم لرم. زما ملګری سراج نومیږي. سراج په ښوونځي کې اول نمره دی. سراج ډېر ښه هلک دی. ګرانو زده کوونکو وګورئ بل کومه کلمه ده؟ جال دی. په جال کې هم ګرانو زده کوونکو د جیم توری راغلی خو په پیل کې راغلی. اوس وګورئ زه تاسو ته د جال کلمه تجزیه کوم. د جال کلمه بیا هم له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له 3 تورو څخه. کوم توري دي؟ جیم ده، الف ده
او لام ده. ګرانو زده کوونکو دلته وګورئ جال، په جال کې هم د جیم توری راغلی دی، خو دلته په جال کې د جیم د توري شکل ګورئ فرق کوي. ما تاسو ته وړاندې ویله کله چې د جیم توری د کلمې په سر کې راسي نو د هغه شکل به بیا فرق کوي. که چیرته د جیم توری د کلمې په پای کې راسي نو بیا د جیم شکل لري، لکه سراج، لکه حج. اوس وګورئ جیم الف لام چې ته نه جوړیږي جال. ګرانو زده کوونکو دغه د دې ترڅنګ د دغو کلمو ترڅنګ دلته مونږ درې انځورونه هم لرو. ګرانو زده کوونکو ستاسو په کتاب کې وګورئ جونګای، جرابې او جال. وګورئ جونګای، ګرانو زده کوونکو وګورئ دا جونګای دی. په جونګي ګورئ جونګای مونږ څنګه ګرانو زده کوونکو لیکو؟ کله چې مونږ جونګای لیکو نو د جونګي په کلمې کې هم د جیم توری شامل دی. وګورئ تاسو ته زه جونګای لیکم. ګرانو زده کوونکو دا څه دی؟ دا جونګای ده. اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو دا جونګای سو. د دې ترڅنګ وګورئ موږ سره بل انځور کې څه شي دي؟ جرابې. نو جرابې څنګه لیکو؟ ګورئ داسې لیکو ګرانو زده کوونکو. موږ او تاسې جرابې څنګه لیکو؟ جیم ر الف بیا ب دی او بیا ا ده. جرابې. بل جال، ګرانو زده کوونکو جال. وګورئ دا جال ده، جال. همدارنګه بله کلمه جوار. ګورئ ګرانو زده کوونکو د جیم توری نجار. وګورئ جونګای، جرابې، جوار. وګورئ په دې کلمو کې څه شی راغلی دی؟ په دې کلمو کې له موږ سره د جیم توری ایسته دی. جوار. وګورئ د جوار لومړی توری څه دی؟ جیم دی. د جونګای لومړی توری جیم دی. د جرابې لومړی توری څه دی؟ جیم دی. جال لومړی توری جیم دی. ګرانو زده کوونکو دا اوس تاسې د نن ورځې لوست تاسې دغه متن په خپلو کتابچو کې 5 ځلې ولیکئ. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. پوهېږئ زه تاسو ته ولې کورنۍ دنده درکوم؟ ځکه زه پوهېږم تاسې خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې لوست په دې هیله چې تاسې ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.